توجه د پاره خو شپږ خبرې دي. قرآن ته چې متوجه کېږي اول وار به حضور قلب وي، زړه به دې دالت وي، پر بله خوا به نه ځي. ذلک ذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید په سوره قاف کې آیات غالبا. ذلک ذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ذالک دغه قرآن چې د ذکر پند ورکول دي لمن هغه چا لره له چې دغه چا لره قلب عقل وي. دلته اهل تفسیر د قلب ترجمه په عقل کړې ده چې عقل لري. او القى السمع یا غوږ ورته ونیسي متوجه سي وهو شهید حاضر القلب وي، زړه یې دالت وي چې زړه بل ځای بیا ګټه. نو قرآن کریم ذکر د هغه چا د پاره د حضور قلب غواړي، زړه بدلی وي. دغه دلیل زړه ته دی، نو شیطان نه پرېږدي. شیطان خو په دې پوهېږي چې دغه ډېره ګټه دته په هغه وخت کې رسېږي چې زړه دلیږي. نو یوې بلې خوا ته هلته چې دی و هلته چې دی و هلته چې دی، نو چې په سر کې اعوذ بالله ووایه اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره من وساوس الشیطان من دسایس الشیطان، چې شیطان بیا وسوسې راوانه کړي ذهن مې یو پر بل نه کړي. نو دا یو شی ګوره غوښتل کېږي د تلاوت ادب هم ده، دا ادب نه بلکې ضرور ده. د لمانځه دپاره هم د شپږ خبرې دلته چې ما ویل یو حضور قلب ده، زړه به دې دلیږي چې کوم څه په خوله وایه په هغه به په زړه پوهېږي. له حضور قلب سره دویمه خبره په خپله راځي، فهم المعنا. چې کله د زړه حضور راغی هلته سړی په معنا پوه شي. الحمدلله زړه دلې د ټول کامل صفتونه خاص الله لري. نو په دا خبره پوه شوي چې کمال په هیڅ موجود کې نسته له الله ما سوا. کمالات ټول الله پورې خاص دي، په بل موجود کې کمال نسته. نو چې کمالات ټول په بل موجود کې نسته، تم بیا کماله یا دا نور موجودات هم بیا کماله دي. نو هغه ذات ته متوجه سه چې هغه کمال والا ده. په تا کې که یو قسم کمال یا طوایي پیدا کېدی، نو هغه به هغه څوک درکوي چې هغه کمال والا وي. دا بل سره خو نسته کمال چې له ده سره په خپله نسته. په تا کې څه پیدا کوي؟ دا د الحمدلله د دا مختصرې جملې معنا ده. الحمد ټول کمالات ټول صفات کامله لله خاص الله لري دي، په بل چا کې نسته. ستا چې کله زړه حاضر سو دغه معنا زړه ته راله، ده ته فهم المعنا وایي. دا معنا چې زړه ته راله دلته شیطان ته تاوان ورسېدی. شیطان خو څونه شیان درته غټ کړي وو چې پلانی دونه غټ د پلاني دی وکړو پلاني دی وکړو، ها دا د فاسد قیاسونه یې درته جوړ کړي وو. دا تا چې دغه خبره خپل زړه ته کښته کړه چې کمالات په بل مخلوق په مخلوق کې ستا نه، کمالات ټول په الله کې دي. مخلوق درته کمزوری ښکاره سي، الله درته غټ ښکاره سي. له دغه فهمه د معنا څخه عظمت د الله په زړه کې راځي. دا درېیم شی دی چې کله فهم د معنا راغی د الله لویي زړه ته ولاړ. دا درېیم شی د دا هغه وخت کې راځي چې ته معنا وفهمه زړه دې حالت وي. شیطان په دې پوهېږي چې دا سړی که مې و دغو کیسو ته ایله کوي بیا مخه رسولي. نو شیطان په سر کې کوشش کوي چې پلانی ځای در په یاد که پلانی در په الحمدلله تېر شوی یې چوک دې ورته ولی نه. نو به اول وار حضور قلب یعنې زړه به دې دالته وي، دا به له شیطان سره مقابله کوي. فهم د معنا به وي، د هرې جملې په معنا به پوهېږي. چې فهم د معنا راغی قرآن کریم ټول د الله په عظمت ډک ده. د الله لویي زړه ته راځي. د الله لویي چې کله زړه ته راله بیا درې شیان پیدا کېږي چې ټول شپږ جوړېږي. خوف کامل، الله چې د ټولو کمالاتو خاوند ده، دا زړه ومنله. نو خو یو له کمالاتو دا ده چې الله نه هیڅ چاته نه د هیڅ عبادت ته د ازره احتیاج لري. الله احتیاج والا نه ده. انو چې نه ده زه ماته څه محتاج. زموږ خو دلته دنیا دی جوړه کړې چې که زه نه وم دنیا خرابېږي.
نو دنیا نظام الله چلی په ما یې هیڅ باکم نسته. څه چې ما ته راکړي دی هغه د الله احسان دی، نه ده چې دا کار زه کوم. نو دلته له الله څخه سړی وبېرېږي چې دغه احسانات چې الله پر ما کړي دي په دې کې که مې بېباکي وکړه الله به دا احسانات هم راڅخه واخلي، نور به هم تکلیف راته ورسوي. خوف پیدا شي او له خوف سره سره امید هم کامل پیدا شي. ځکه سړی چورته وایي چې الله ما نه و غوښتي دا دونه احسانات دې راسره کړي وو چې زه یې وم غواړم نو ته مهربانه یې چې ما بیخي په ورځ کې 10 واره باچا کوې ستا هېڅ نه کېږي. کامل امید پیدا شي. نو 15 شیان. شپږم شی چې اتمام د دې شپږو په کېږي د تلاوت په وخت کې د لمانځه په وخت کې هغه حیا ده. ځان سړی کوچنی محسوس کړي چې یا الله دا ستا دونه عظمت، دا دونه کمالات او ستا پر کمالاتو سربیره دا دونه احسانات چې دې له ما سره کړي، ما خو د دې احسان په مقابل کې هېڅ هم نه دي کړي چې دا زه څه کوم په هغه باید زه وشرمېږم. ځکه ما باید ډېر څه کړي وای چې ډېر څه مې نه دي کړي. نو حیا راشي. شپږ شیان شو دلته. دغه شپږ شیان انسان د شیطان پر قطع کوي د تلاوت په وخت کې. که دغه شپږ شیان چیرې موجود سي نو قرآن کریم یو داسې زبردسته د علاج نسخه ده چې د انسان په ژوند کې ډېر په اساني سره انقلاب راولي، ژوند بدل شي، ژوند مخ پر ترقي روان شي. په دې شیطان هم پوهېږي چې که دی دا قرآن ته ورپرېښوئ بیا ستا تاوان. نو شیطان کوشش کوي په دغه حال کې چې تا اراده کړې د قرآن خلاصوي، دی کوشش کوي چې دغه شپږ شیان ټول ختم کړي. او ته به بیا کوشش په دې کې کوې چې دا 100% کې کامیابي دا ده چې د دغو شپږو شیانو کې دننه ته تلاوت وکړې. زړه دې دالته وي، معنا پامه یې، عظمت دې زړه ته کښته کېږي، خوف و رجا بیر و امید راځي، حیا پیدا کېږي. نو دغه شیطان هم په دې پوهېږي، ته هم باید په دې پوهې چې که مې په دغو شپږو شیانو کې دننه تلاوت وکړئ نو زه پر شیطان کامیابه یم. او که دی و چې زما ذهن پر بله خوا باندې واړوم بیا خو دی کامیاب.